د بغلان ولایت مرکز پل خمري په خلازیو سیمو کې د تور شهید ښوونځي لپاره ودانۍ د څه باندې 14 میلیونه افغانیو په ارزښت په 2 پوړونو کې په اساسي ډول د ښار جوړونې وزارت له لوري جوړې سوي چې 18 درسي خونې لري، خو دغه ښوونځي له دې امله تر اوسه نه دی پرانیستل سوی چې سیمه یې ناامنه ده. د دې ښوونځي امیر وایي چې په زیاتو هڅو یې د دري پر ځای پښتو زده کړې دې ښوونځي کې پیل کړي دي. ودانۍ یې ورته جوړه کړې او ښوونځي ته یې هم له 9 ټولګي څخه تر 12 ارتقا ورکړې ده. نور حال د نورګل اندړوار په راپور کې. د پلخمري خلازیو سیمه له دې امله چې زیاتې جګړې پکې ځانګړی شهرت لري، خو په دې جنګي سیمه کې له نورو امن سیمو څخه ښوونیز بهیر د تور شهید لیسې د امیر او خلکو په هڅو ښه مخته ځي او تازه ورته د ښار جوړونې وزارت لوري د څه باندې 14 میلیونه افغانیو په ارزښت په 2 پوړونو کې په ټولو امکاناتو برابره ودانۍ جوړه شوې. خانغاه تورزی د دې ښوونځي امیر وایي چې هم یې ښوونځي ته ودانۍ جوړه کړې، هم یې له دري ژبې څخه زده کړې پښتو ته راړولي او هم یې دې ښوونځي ته د سیمو د خلکو په مرسته له منځني ښوونځي څخه لیسې ته ارتقا ورکړې ده. په 95 کال کې ما خپله چې دلته مدیر د لیسې څومره متوسطې څومره ما خپله کوشش وکړو، منډې ورپسې وکړلې، زحمت مې کش کړو او په 19 کې د ښار جوړونې وزارت لخوا دا په 14 میلیونه افغانیو جوړ شو او په 98 کال کې موږ ته تسلیم شو. د موږ همجواره مکتب چې دا د دري زبانو او دلته تر 9 منځني ښوونځي و 9 پورې به دا په مکتب پښتو زبان خلدي. د ما خپله سکل تصمیم ونیو، ډېر کوششونه مې وکړل، زحمت مې وکاږه، منډې مې وکړې تر وزارته پورې 2-3 دفعې لاړم چې دا مکتب لیسه کړم. دلته 18 قریې کلي چې موجود دي دا خلک پښتو زبانو نه شي کولی چې هلته دي چې نه هم نه خلاص هلته لاړ شي. په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکي وایي وړاندې تر دې چې نصاب دې ښوونځي کې په دري ژبه ودانۍ نه درلوده او ښوونځی تر 9 ټولګي زیاتې ستونزې درلودې او اوس چې د خلکو پوهنې ریاست او د یاد ښوونځي د امیر خانغاه تورزي په هڅو دا ښوونځی تر 12 ټولګي شوی، ودانۍ ورته په اساسي ډول جوړه شوې او زده کړې هم ماشومان ته پښتو ژبه ورکول کیږي. له خانغاه تورزي او د پوهنې ریاست له مسؤلینو د سیمې خلک خوښ دي. دا مکتب پخوا تر متوسطه تر 9 صنف پورې ودانۍ ترې چندانې جوړه نه وه، خرابه وه، ماشومان ترې د خیمو لاندې کېناستل او د تورزي صاحب د هڅو له برکته چې امیر د مکتب ده دا مکتب نصاب چې پخوا دري اوس پښتو سه او بل تره د متوسطه تره په لیسه باندې تبدیله شوله چې ساختمان هم تاسو څنګه به وینئ ساختمان هم جوړ شو. موږ دا مکتب ډېر خراب او تر 9 پورې و، دا زموږ نفر به تله بل ځای ته به تله درس په 12 حال بل ځای ته یې ویلی. زموږ مدیر ته خیر وي چې منډې ډېرې یې وکړلې او کوشش یې وکړه، قوم ته یې خدمت وکړه، بس دا بېرته لیسه کړله. تعمیر دې مدیر صاحب خپله منډې کړي دي او جوړ کړی ده. د خلازیو د سیمې قومي مشران او خلک وایي چې ښوونځی، انټرنیټ کلب، ساینس کلب او نور اړین پوهنیز توکي په کافي اندازه لري، خو اندېښنه یې دا ده چې د جګړو له امله یې ښوونځی زیان ونه ویني. دوی د بغلان امنیتي ځواکونو او طالبان څخه غواړي چې د نښتو پر مهال د تور شهید لیسې ته زیات پام وکړي. نورګل اندړوال، بغلان.